کیسې دا نوې تازه راته وایي حالات څنګه دي؟ شکر ده ولا تر دې دمه کلاره کلاري ده ولا بس زه خپل افغان یم هغه هم افغانان دي او بس فخر پې کوو انشاءالله بس روان د کار ګیلمان قاتلان ونیول څنګه ته پې خفه نه یې تم خو افغان یې که نه هغې هم افغانان دي نو افغان خو هغه هم ده که نه محمود خان اچکزی محمود خان اچکزی خو دلته دوه رقمه دي یو ځان ته افغان و یو ځان ته ګلخان وایي ګلخان افغان کې نیست بیګا او ګلخان ده او ګلخان ته زه افغان نه وایم چا خبر وایي چا که ځان ته افغان نه وي افغان به شي نو هغه چې ځان ته افغان نه وي نو بیا ګلخان او پنجاب ولس کې به موږ حسابو نه زه تا نه یوه پوښتنه کوم د ګیلمان قاتلان هم ونیول که نه نو چې څوک در باندې دغه شی ظالم حاکم لکه فرعون رقم ته خو وخت به راشي داسې نه ده چې والا دا به همیشه همدغه شی واکمن وي نو دا خو یو ګیلمان نه شو دې نه مخکې څو ګیلمان غوندې زلمیان نور هم شهیدان کړل نو تاسو ورته لاس په کار کېږئ انشاءالله وخت تاسو نه بنګالیان ښه نه دي بنګالیان ولا هغه مسلمانان دي ویاړي په چې هغه د خپل حق دپاره جنګېږي نه تاسو نه خو ښه دي که نه تاسو نه خو ښه دي که نه نو موږ سره خو ته هم راځې که نه زه څنګه تا سره راځم ځان ته افغان نه وي زه ځان ته افغان ویم آفرین اشرف غني هم افغان ده که نه بېشکه افغان ده ویاړ مه پرې زموږ ولسمشر ده اوس هم ولسمشر ده اوس هم ولسمشر ده بېشکه اوس هم ولسمشر ده او زموږ اوس هم ولسمشر ده صحیح ده بیا خو دا د بنګلادیش هغه ښځه چې تښتېدلې هغه هم نس د بنګلادیش ولسمشره ده که نه د هغه خو استعفا ورکړې خو اشرف غني بابا استعفا نه ده ورکړې هغه اوس هم زموږ ولسمشر ده په دواړو سترګو موږ قبول چا ویل چې استعفا یې ورکړې ده څوک چا استعفا ورکړې بنګلادیش وزیر اعظم یې چا ویل چې استعفا یې ورکړې خپل په خولې ویلي د خپل یې ریزاین کړی د خپل یې پوسټ کړی ده نه دي ویلي که نه ګوره مه کوه خو خپل یې پوسټ کړی ده زه ورته دغه وایم چې خپل یې ریزاین کړی اشرف غني د څو کالو دپاره ولسمشر ورکړې او انشاءالله هر کله چې راځي موږ په دواړو سترګو قبول ده چې زموږ همیش ولسمشر ده تر څو پورې ژوندی همیش نه که نه ګوره انتخاباتو کې 15 کاله میعاد لري ښه وخت لري داسې مه کوه نو ښه اوس څوک ولسمشر ده ستا په حساب اوس وخت یې پوره ده که نه وخت یې پوره ده ستا په حساب څوک ولسمشر ده زه خو د خپل فارم ولسمشر زه په خپله یم ښه نو چې د وطن د ولسمشر نه خبر نه دی بیا ولسمشر په باره کې بحث ولې کوې ولې نه یم خبر نو بیا څنګه زه خپل فارم ستا فارم باندې خو زه نه یم غږېدلی که ته خپل فارم صفت کې راته اوس دلته خپل کمپین کې ما یې لکه کومه یوه نیمه غوا د سره یې چې راویلېږې نه زه غواګانو کار نه کوم ستا کاروبار نه خرابوم همدا ته ښه یې پکې خو نه که درته معلوم وي داسې ښه ذات وي او زه به ګورم تا به لږ تعقیب کومه که ډېر ښه کارګر چې دلته بیا یو فارم جوړ کړم کارګري به درکړم نور څه وی ما ته به کارګري راکوې هو که نه نو زه خپله د 80 غواګانو مالک یم نو مالک یې خیر ده نو خو دلته موږ ته به هم کار وکړې که نه دې کې کار کې څه شرم خو نشته ده کوم ځای کې فارم جوړی دلته لندن کې ورته جوړوم نور څه کوې لندن کې جوړی زه بیا تا ته لندن ته درځم مصارف نه مه ډارېږه ټول مصارف درته زه کوم انویسټمنټ در باندې زه کوم راځه خیر د پیسې در کوم میاشتې مفت راته مه کوه جنرال صاحب د لندن حالات خراب دي لغمان کې جوړ که خیر نه ودرېږه انویسټمنټ څه په خپله وروره ګوره په نوبات سټئ ته بیا ما ته انویسټمنټ کوې له خپله له مجبورۍ افغانستان نه لندن ته تللی هلته د 15 روپو سیسیالو ته ناست بیا ما ته انویسټمنټ کوې نو انویسټمنټ خو ضرور نه ده چې والا هلته افغانستان کې وشي یا دلته به هر ملک کې وشي انویسټمنټ چېرته کاروبار سړي چلېږي سړی هماغلته پیسې مصرفوي ته څنګه افغان چې ته بزنس باید په افغانستان کې وکړې دلته په افغانستان کې ته باید سرمایه ګذاري وکړې دلته په افغانستان کې خدمات وکړې ته ما له دجې لندن ته غواړې زه به بیا هلته غواګانې ساتم خو مخکې د فکر نشو کنه زه نه غواړم ستا کاروبار خراب کړم خو هسې موږ هم پلان لرو زه څه دونه کمک نه یم او ستا ته ووایم تا هلته خپل بزنس پېښه کړي خو راشي هلته ما دا کار وکړه ته پریکټیکل کار به وکړې بیا به زده کړې بیا هلته لاړ شي خپل بزنس ته بیا ښه کړه که اوس تا ته مفته کې مشوره درکړم نو ته به هلته خپل بزنس باید دوه چنده کړې نو مفته مشورې خو چاته نه ورکوو پریکټیکلي وایي چې تاسو به چل یاد کړئ هلته نو دا تاسو ته اوس چل کوي ښه زه به یا ورته لندن ته درځم خامخا نو زه خیر یار کله راوله او بل دویمه خبره نه درځه ودرېږه لکه زه به هلته لندن ته درځم څنګه ولې لندن ښه ځای نه ده
نو لندن کې خو بهترینه کار د سپیو مینځلو ده، ولې هغه کار نه راته پیدا کوي چې ښه بزنس هم پکې ده. ولاکم کې چې ته بلد کې سپیو کار کې بلد سپی ډېر زیات پاکړي. نه هغه کې خو ته بلد یې، هغه کې به ما استاد کې ته نه ما نه ده کړی، خو ما درته وویل که نه کوم کې چې ته اکسپیرینس لري همغه درته جوړوم. خو ته د سپیو کار خو د ما غواګانو کې ده او په لندن کې د سپیو فارم که چلیږي. انویسټمنټ خو چې د ما خو په غواګانو کې تجربه ده او لندن کې د سپیو کاروبار بهترینه کاروبار ده، نو ولې ته هغه نه کوې؟ زه کوم ما ته مخکې زه انویسټمنټ کوم، زه صرف پیسې مصرفوم. ما کار به اسمنټمنټ به دې پرېږده. نن څویم تاریخ ده؟ نن څویم تاریخ ده؟ نن څویم تاریخ ده؟ نن 9 اګست. نن د سوسیال ورځ ده. لاړ شه سوسیال دې واخله، خدای دې بیخ شین نه کا. ورشه چې بل څوک درنه وینسي، ستا خدای بیړه غرقه کا. هغه ته زه ته پیسې ولګوم به تراشل ته بچل یاد کې خراج افغانستان دا به د سوسیال په پیسو باندې ما غواړي او زه الحمدلله دلته د میاشتې 15 لکه افغانۍ چې تقریبا 8000 یورو کې زه دا اوس فلحال خپل فارم نه عواید لرم، دای ما لندن ته غواړي او هلته بیا زه په غواګانو اسمنټمنټ کوم او بیا هلته د خنزیر غوښه چلیږي، د خنزیر فارم جوړ کا، د سپیو جوړ کا، د موږکو جوړ کا، چونجه فارم جوړ کا. دغه شی انګریزان خوري. خدای دې ستا بیخ وباسي. انویسټمنټ کوم او اسمنټمنټ کوم او اسمنټمنټ دې تا سر وخوري. غلطی کوي مصطفی خلک کوي کنه ګوره خو راځي چې په کې ورته زما کړه 1500 جری بغواړي، زر جری بغواړي، زما کې شتره راشي ګلخانه پکې وکړي، نګه بادرنګ دي، ګلپیان دي، سبزیجات دي، مزید نه امریکا کې په 1 تاریخ باندې شال پیسې ورکي او په اروپا کې په 5 تاریخ. لا شال ته بینګ مخې ته ودرېږه، خدای دې بیخ وباسه. دغه بل لیکلي دي تا دا روپۍ له کومه کړې، ما غلا کړې ده وروره، چور مې کړی ده. خدای دې بیخ وباسه. اوس دا په ټیک ټاک کې ما سره حساب کوي. راشل ته چې ښه شړومبې ووهو ته زموږ صاحب کتابچه به راواخلو بیا به حساب وکړو. فرانسوي و ما اوسه فرانسوي غوا سره دی، غوا را سره ده که په کار دې وي ننګرهار کې ده. نه هغه ګرانه د فرانسوي غوا موږ خپله د ایرانۍ غواګانو څخه القا ټوله د فرانسوي او د جرمني غواګانو کوو، دغه نسل اصلاح کوو. نو هغه غوا ته ضرورت نشته. همداسې اوس الحمدلله هغه څه ده د غواګانو هغه ډېره ترقي کړې ده، ډېر سهولتونه پکې راغلي دي. وروره کیسه به یې 15 کاله بعد به ما نه 1500 غواګانې په حساب درته هغه کوم چې د ورځې مې 15000 کیلو شیدې تولید ونه که بیا راته دا برید د هغه نه جوړ کړي، دا څو ته د بادرنګو له پیټۍ نه انشاءالله.